السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ښځو انزال درملنه. تاسو به د ښځو د انزال اړوند ډیر سوالونه لري. راځئ نن د ښځو د انزال اړوند ځینې سوالونه تاسو کړي دي. د درو دانو سوالو جوابونه زه تاسو وایم. د ښځو انزال درملنه او اړوند یې معلومات. وای آیا ټولې ښځې انزال ته رسیږي؟ دا یو سوال دی چې همیشه یې نارینه کوي. آیا ښځې انزال کیږي؟ آیا ویلی سو چې ښځه تر نارینه ډیره خوند اخیستلی سي؟ دا هم همیشه تاسو کوي. آیا ښځه تر نارینه ډیر خوند اخلي که کم خوند اخلي؟ وای آیا ښځې بې له خپل رضا، بې له دې چې زړه یې وغواړي و جنسي رابطې ته، د میړه په غوښتنه جنسي رابطې ته اماده سي که یا؟ راځو جوابو ته یې غوږ نیسو. وای آیا ټولې ښځې انزال کیږي؟ موږ راځو یو جواب درکو. د نړۍ کې د 100% انسانانو څخه 5% داسې ښځې شته چې اصلا انزال ته نه رسیږي. دوی انزال نه تجربه کوي په ژوند کې، خو دا ډېر کمی دي. تاسو خپل په میرمنو کې په هغه کې مه لټئ. راځو وای د هغه ښځې چې 5% ښځې چې اصلا انزال ته نه رسیږي، هغه ته موږ د انورګاسمیا په نامه وایو او دوی انزال هیڅ وخت نه تجربه کوي. خو برعکس نورې ښځې ډېر ښه انزال تجربه کوي. وای جنسي خوند په ښځو کې د 10 کلنۍ او د بعضو ښځو جنسي خوند د 10 کلنۍ څخه ډیریږي او د بعضو ښځو جنسي خوند د 40 کلنۍ څخه ډیریږي. بعضې ښځې الله جل جلاله داسې پیدا کړي دي چې د 10 کلنۍ بعده د دوی جنسي خوند ډیریږي. دوی په جنسي مسایلو پوه کیږي، دوی په جنسي مسایلو کې بانفوذه کیږي. او بعضې ښځې بیا د 40 کلنۍ څخه ښه جنسي رابطو ته آماده کیږي. نو وایي نامي هغه دی چې داسې ښځه پر پیښه سول چې پر 10 کلنۍ یو نوې ځواني ورکړي او پر 40 کلنۍ بیا ورته نوې پیغله سي. یعنې ښځې ډېر پیچلی جنسي سیسټم لري. وایي ښځه د جنسي خوند غوښتلو څخه چې دا خلاصه سي، یعنې جنسي اړیکې ته یې زړه وغواړي، کله چې دغه غوښتل ختم سي، دا یعنې دا انزال سول. یعنې انزال ځان څخه ګڼ شمېر دلیلونه لري. بعضې ښځې په یوه جنسي رابطه کې څو ځله انزال ته رسیږي. بعضې ښځې د چاپي په توسط څو ځله انزال ته ورسیږي. تاسو ښځه چاپي کوي، کله چې چاپي کوئ دا د بدن د عضلاتو کښل او مساج د دې د بار بار انزال سبب سي، حتی بار بار تحریک سي. بعضې ښځې کیدای سي نه سي او بعضې ښځې په ډېر ښه توګه انزال کیږي. خو ډېرې ښځې چې د انزال مشکل لري، هغه د انزال اړوند معلومات نه لري، جنسي رابطه یې نه ده شته او په صحیح توګه د عاطفي نګاه سره نه دي مړې سوي. د دویم سوال جواب. وای آیا ویلی سو چې ښځه تر نارینه ډېر خوند اخیستلی سي که یا؟ بله، ښځې تر نارینه په جنسي رابطه کې ډېر خوند اخلي. ښځه عاطفي احساس کوي، ښځه د چاپي په توسط خوند ترلاسه کوي، ښځه د جنسي رابطې څخه خوند اخیستلی سي. ښځه دا چې ته مینه ورسره کوې، یعنې د هر لحظې څخه ستا سره چې خوند اخیستلی سي، هغه خوند چې ښځه د جنسي رابطې څخه او د مشترک ژوند څخه اخیستلی سي، نارینه یې په هغه سطحه نه اخلي. راځو دریم سوال ته. وای آیا د خپل ښځه د خپل زړه بغیر چې زړه یې جنسي رابطې ته غواړي که نه غواړي، که میړه یې جنسي رابطه وغواړي، آیا دا ورسره آماده سي که یا ویږي که یا؟ جواب وایي وای جنسي رابطه یو دوه طرفه رابطه ده، یعنې دواړه نفره پکې ښکیل دي. تاسو ښځې کله چې زړه مو جنسي رابطې ته نه غواړي، خو ستاسو د میړه جنسي رابطې ته زړه غواړي، تاسو کوشش وکړئ چې په ډېر وړین تندي، ډېر په خوشحالۍ، ډېر په اخلاص سره خپل میړه ته ووایاست چې بلې ته کولی سې جنسي رابطه ولرې. دغه نارینه چې ستا وجود ته تحریک کیږي، دغه نارینه چې غواړي ستا د وجود سره تماس ولري او انزال ته ورسیږي، دغه نارینه ستا سره ډېره مینه لري. دغه تحریک د نارینه یعنې مینه، دا باید ښځې درک کړي. تاسو ښځې دا مه وایاست چې ولا د جنسي رابطه د نارینو رابطه ته، نارینه خوند ځینې اخلي. که تاسو په دغه باور یاست چې جنسي رابطه د نارینو رابطه ده، دا یعنې تاسو د جنسي اړیکې اړوند ښه علم نه لري، ښه معلومات نه لري، نه د مزده ښه انزالونه مو نه دي تجربه کړي. کوشش وکړئ جنسي روابط د روانشناسانو سره زده کړئ، ښه جنسي رابطه زده کړئ او ښه جنسي رابطه میړه ته وړاندې کړئ. او که چیرې ستاسو ستړي یاست، د لاسه مو نه کیږي، تاسو کولی سئ خپل میړه ته اجازه ورکړئ چې هغه خپل انزال ته ورسیږي او تاسو همداسې پاتې سئ. دا هېڅ کوم جدي مسئله نه ده. کوشش وکړئ خپل د نارینو
نارینو و جنسي غوښتنو ته بلې جواب ووایاست، ځکه چې نارینو ته جنسي رابطه داسې ده لکه اشد غذا یا هم ډیره یو شدیده تنده، دا تنده چې اوبه نسی نارینو و صحت ته ډیر تاوان رسیږي. هیله لرم چې جوابونه مو په ښه توګه ترلاسه کړي وي. مننه.